او په اوله زه به چې دا ووایم چې د دوی راتګ په روسیه کې په مجموع ډېر یو ښه الهام د صلح، الهام د سبا، الهام د وحدت، الهام د ورورګلوۍ، الهام د کلتور او فرهنګ. کوم کنفرانس کې چې دوی په مسکو کې اشتراک کړي، هغه کنفرانس خپله د تشدد او د ظلم او ناروا په ضد چې یعنې بنسټ ایښودونکي د دې لاره چې خپله مشر د پښتونخوا جناب خان عبدالغفار خان ګاندي، نیلسن منډیلا او دا رقم خلک ازادي خواه او د صلح خلک ایښي دي. او دغه دا پروسه، دا کار د جناب اسفندیار صاحب له طرفه داسې رهبري کېږي او دغه پروسه دوام او د دې راوستل نور ډېر چې مونږ ته یعنې ډېره یوه ښه توپه ده، دا د جناب خان عبدالغني خان هغه مونومنت چې دوی په ورونش کې خلاص کړي. دا موږ ته ډېر د ویاړ ځای دی، ځکه چې تل په هر حساب هر رسانه کې چینو چې پښتانه چې دي جنګیالیان دي، د جنګو د وهلو تکولو خلک دي، چې دا جهان پوه شي په دې چې پښتانه چې دي د فرهنګ او د کلتور او د صلح او صفا خلک دي. دغه مونومنت چې پرانستل شو په ورونش کې دا خپل یو ثبوت دی چې د جهان خلک خان غني خان پیژني، چې هغه یو لیکوال، شاعر، فیلسوف، نقاش او په ضمن چې ما ته ډېر ګران دی یو عارف سړی. په دا اوصاف کې چې په دې سړي یعنې موجود و او موجود دی، ځکه چې دغه کار ژوندي دي او انشاءالله تل به ژوندي تر آخر په دې دنیا کې. سم نیک عمل هغه هېڅکله نه مري. دغه خبره رښتیا هم چې موږ او تاسو ته و نورو خلکو ته روایت او دغه عمل تاریخ. دې له کبله موږ ډېر خوشحال یو چې جناب اسفندیار صاحب یعنې دا د دې شفقت او لطف چې یعنې دا زحمت تکلیف دې هېڅ په دې هغه کې یعنې پام ونه کوئ چې نه زه به لاړ شم. هغه خلک چې ما باندې ګران دي او دا مونږ باندې ګران، دوی سره وینم او دوی سره به خپله دیدار او خپله صحبتونه، خپله مجلسونه وکړو. مونږ جناب اسفندیار صاحب ته ښه راغلاست وایو کرسندار ته، او انشاءالله دا د دې راتګ مونږ نیک یو عمل او دې کې مونږ ته فضا د ورورګلوۍ، ځکه چې افغانان چې دی مونږ صلحخوا خلک یو. د مونږ او تاسو مجلس، د مونږ او تاسو دغه غونډ دا په اساس د سیاست جوړ شوی نه دی، دا په اساس د یو دیانت، اخلاص او فرهنګي یو مجلس دی، ځکه چې هغه توفه چې خپله اسفندیار صاحب ځان سره روسیې ته راوست، چې دا رسمي دعوت شوی دی، راغی مسکو ته، او مسکو د روسیې مرکز دی، او اکثریت څوک چې دلته ناست دی موږ افغانان، موږ اتباع د روسیې یو، چې روسیه او کرسادار دا د موږ دویمه وطن دی، او دلته د دې راتګ دا ډېر یو ښه الهام شو په تاریخ روسیه کې او ورونیژ او رستوف او کرسادار. دا یوه ښه لاره ده چې دا خلاصه شو و نورو صلحخواو او د
فرهنګ او کلتور خاوندانو او علاقمندانو او میانانو چې یعنی دا خبره ده، دا کار چې دی، دا عمل چې دی، دا په تاریخ درته پاتې کېږي او د دې زحمت، د دوی زیار، د دوی هغه هلې ځلې چې کوي، خدای دوی ته عظیم اجر ورکړي. ځکه چې د دوی کورنۍ خپله د جناب خان عبدالغفار خان شروع او د دوی څه چې کورنۍ دي، دوی یو روشن فکره او با دیانت او با اخلاص خلک دي. دوی جهان دیده او جهان پوه خلک دي. ما یوه خبره په یاده شوه، پلار مې درته ویلي وو، وایي بابا مې 6 زامن درلود. دا به دوی دا خبره کوه چې و زامنو که تاسو غواړئ چې مشر او خان اوسئ، پاتې سئ، تاسو باید د خلکو خدمتګار او خلکو ته خلص. دا دوه خبره چې دا ډېر لوی معنا لري. خدمت چې دی دا د خلکو رضا حاصلوي، دا د خدای رضا په خدمت کې دی، دا د خدای رضا حاصلېږي. او کله چې ده دا د وصلت لاره ده، دا د وحدت لاره ده، دا د هم د خدای رضا کېږي. یعنی دغه دوه خبره اما د بابا نه پاتې چې زه چې دا ینم، دا رښتیا چې د خان عبدالغفار خان کورنۍ کې چې د عملي کېږي لا تر اوسه. بله خبره په دې دی چې موږ په دې خوشحاله یاستو چې دا نوم دی د دې کورنۍ چې د جناب غني سره د دې د شعر و شاعري و لیکوالۍ او فرهنګي کارو دا دونه په دې باندې موږ افتخار کوو چې دا ووته د پاکستان افغانستان د جغرافیې نه. دا یو ساحه جهاني ساحه وسط وخت چې راغی تر پرستاداره چې موږ پس د دې نه پوه شو په هغه اصلي د دوی هدف باندې. یو ځای کې خپله په دې کې زه یو بله ټکي وایم چې زه خپله دې کې ډېر خوشحاله یم چې ما ته لوی درس خپله شوی دی د دوی راتګ. پس د جناب اسفندیار صاحب د راتګ نه زما خپله ډېر تپوس مې وکړ د خان غني خان په هغه کې په دې په اثرو کې، شعرو کې او په دې هغه کې خبرو کې. دا ډېر یو لوی عارف سړی و. په یو ځای کې وایي د جهان ښایست په عقل نشي ته دا نه پوهېږي، په عقل یعنې په عقل دا نشي ته پوه شي. دا یوازې ته کولی شي چې په مینه په عشق کې دا ته پوه شي د جهان په ښایست. ځکه چې دا د الله تعالی ښایست رښتیا چې په زړه کې سړی پیدا کولی شي، د زړه د طریقه، د مینه او د محبت او عشق د طریقه، نه د عقل محدود دی. بل ځای کې وایي دې له کبله سړی باید مین شي چې پوه شي، یعنې مین شي چا باندې؟ خدای باندې. دا د دې یعنې د دې لوی سړی خبرې چې هغه مینتوب د خدای غوښتی دی، دا د دې پوهوالي ته وایي، دا د دې هغه لوی استعداد او هغه لوی عطا د خدای چې دې سره شوي. یو بل ځای کې ما ډېر خوښ شو د جناب اتمندیار صاحب یو وینا چې دا یو کیسې وکړې د تاریخ د خپل د جناب غني صاحب. وایي هغه کټ باندې پروت و، وایي کوم ملا راغلی و د کوم لرې ځای نه، غوښته چې جناب غني صاحب سره وویني. په دې وخت کې وایي زه ورغلم، غني صاحب ته مې وویل چې داسې یو ملا راغلی دی، که اجازه دې وشي چې هغه راشي ته سره ملاقات. وایي غني صاحب ویل چې زه وایي ملا سره زما څه کار، ملا سره ما څه کار، یعنې دلته خبره ته دی چې توهین و ملا ته شي، نه، د دې د لوی پوهوالي او عقیده خبره ده. وایي د موږ مختلفه لاره ده. ملا د الله د قهر نه دا سره درته وایي، زه د الله د رحمانیت او رحمینه در سره خبرې کوم.
یو د غضب دی بل د مینه ده. بیا دا سړی وایي راغی خو پس هغه نه وایي ما خواهش وکړو وایم دا ملا صاحب راغی. دا ملا صاحب چې وایي ننوت وایي څو غوټې وایي دا خلاص کړه یو بل یو لس غوټې دا یې خلاص کړه وایي د هغه دننه یو تعویض یې وویسته دونه کوپانه تعویض یې وویسته وایي چې دا مې څونه مې عبادت کړي دي څونه مې ویلي دي څونه مې هغه کړي دي دا مې تا ته راوستی چې تا باندې مرمۍ یا ګولۍ کار ونه کړي. وایي دی په سر کې ټوپک دا ټوپک یې وایي ملا خواته چې وکړه وایي ملا وایي ته دا څه رقم تعویض یې تا خپله دې جوړ کړی و خپله دې لیکلی و چې ما باندې کار ونی تا خپله راوستی او ته د دې نه تښتې. خبره په چیش کې راغله په عمل یوه خبره ده دوستانو بل عمل دی یوه خبره ده بل عقیده ده چې هر څوک چې رښتیا عقیده لري اخلاص و الله ته هغه تل ازادي خواه هغه تل د احترام و هغه تل محترم و خلق د خدای خلق